که چا زنا کړې وي سزا یې څه ده؟ په اسلام کې سزا رجم یعنی اعدام شتون لري که چیرې 4 شاهدان وي. اجازه راکړئ تاسو ته ووایم چې د محمد صلی الله علیه وسلم د ژوند په تاریخ کې او د صحابه کرامو په وخت کې یوازې څو تنه و چې ووژل شول. دوی په خپله پیغمبر ته وویل ما زنا کړې ده. پیغمبر وویل لاړ شه. ښځه بیا راغله. پیغمبر وویل کله چې ماشوم پیدا شو ماته راشه. پیغمبر ترې ځان ژغوره خو هغې ټینګار کوو. بیا کله چې هغې ټینګار وکړ نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وویل سمه ده هغه په ډبرو ووژنئ یعنې رجم یې کړئ. او کله چې هغه مړه شوه یو مسلمان پر هغې لعنت ووایو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وویل هغه بخښنه چې دی غوښتې ده که ته یې د مدینې په ټول ښار وویشې بیا به هم ډېره وي. مخام مو په خیر. زما نوم لویډ لیسلی دی. زه د تانزانیا څخه یم. زه غواړم له تاسو څخه د دې فرصت لپاره مننه وکړم چې نن مو ماته راکړ. زه یوه ساده پوښتنه لرم. زه واقعا غواړم پوه شم خلکو ته د دویم فرصت یعنې چانس ورکولو په اړه د اسلام دریځ څه دی؟ ځکه چې زه باور لرم چې د ټولو انسانانو په څیر موږ ټول غلطي کوو خو موږ یو بل ته په مختلف ډول قضاوت کوو. که زه یوه ښیښه ماته کړم یا څوک په چاقو ووهم دا سمه ده، مګر کله چې یو څوک زنا کوي یا څوک وژني نو دا توپیر لري. نو تاسو څنګه په رښتیا ګناهونه تلئ یعنې وزن کوئ؟ زه یوازې غواړم په دې پوه شم تاسو په اسلام کې دا شیان څنګه توجیه کوئ؟ ورور ډېره ښه پوښتنه کړې چې چاته د دویم فرصت ورکولو په اړه د اسلام نظر څه دی. که تاسو قرآن او حدیث ولولئ لوی خدای تاسو ته یوازې دویم فرصت نه درکوي بلکې هغه تاسو ته په سلګونو فرصتونه درکوي. په سلګونو. الله جل جلاله فرمایي د الله رحمت څخه هیڅ کله مه ناهیلي کیږئ، هیڅ کله مه مایوسه کیږئ، هیڅ کله دا فکر مه کوئ چې تاسو به الله ونه بخي. له همدې امله د سپېڅلي قرآن هر سورت د توبې سورت چې 9م سورت دی پرته په دې ښکلې جمله سره پیلیږي بسم الله الرحمن الرحیم، د الله په نوم چې ډېر مهربانه او ډېر رحم کوونکی دی. کیدای شي تا په نړۍ کې تر ټولو ډېر ګناهونه کړي وي خو بیا هم هیڅ کله دا فکر مه کوه چې الله به تا ونه بخي تر هغه چې ته توبه وباسې. اوس په اسلام کې د توبې لپاره ځانګړي شرایط یعنې معیارونه شتون لري. که تا کومه ګناه کړې وي او که توبه وباسې نو الله به انشاءالله ته وبخي. د توبې ویستلو لپاره ځینې شرایط شتون لري. اول دا چې ته ومنې چې هغه څه چې تا کړي غلط دی. دوهم هغه پرېږده یعنې ودروه. دریم که ته کولی شې هغه بیرته جبران کړې نو بیرته یې جبران کړه. څلورم هیڅ کله یې بیا مه کوه. ومنه چې غلطه ده ویې دروه. که کولی شي بیرته یې جبران کړه او هیڅ کله یې بیا مه کوه. د بیلګې په توګه که ته غلا کړې وي ومنه چې دا کار غلط دی. دویم ټکی غلا کول پرېږده. دریم ټکی که ته هغه شی چې تا غلا کړی وي بیرته ورکولی شي بیرته یې ورکړه. څلورم ټکی بیا یې مه کوه. که تا زنا کړې وي د بیلګې په توګه ومنه چې دا غلطه ده ودروه یې. بخښنه وغواړه. ته یې بیرته نشې راګرځولی. بخښنه وغواړه او بیا یې مه کوه. د اعدام یعنی سترې سزا په اړه څه وایاست؟ دا څنګه تشریح کوئ؟ وروره دا ښه پوښتنه ده. ته د اعدام یعنی سترې سزا جزا څنګه تشریح کوې؟ که چا زنا کړې وي سزا یې څه ده؟ په اسلام کې سزا رجم یعنی اعدام شتون لري که چیرې 4 شاهدان وي. په اسلام کې که څوک زنا وکړي او که ته 4 شاهدان ولري نو هغه څوک چې زنا یې کړې باید ووژل شي. ستاسو د معلوماتو لپاره اجازه راکړئ تاسو ته ووایم چې د محمد صلی الله علیه وسلم د ژوند په تاریخ کې او د صحابه کرامو په وخت کې یوازې څو تنه و چې ووژل شول یعنی سزا ورکړل شوه. هغه کسان چې دوی په خپله غوښتل چې ووژل شي. دوی په خپله پیغمبر ته وویل ما زنا کړې ده. پیغمبر وویل لاړ شه. ښځه بیا راغله. پیغمبر وویل کله چې ماشوم پیدا شو ماته راشه. پیغمبر ترې ځان ژغوره خو هغې ټینګار کوو. بیا کله چې هغې ټینګار وکړ نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وویل سمه ده هغه په ډبرو ووژنئ یعنې رجم یې کړئ. او کله چې هغه مړه شوه یو مسلمان پر هغې لعنت ووایو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وویل هغه بخښنه چې دی غوښتې ده که ته یې د مدینې په ټول ښار وویشې بیا به هم ډېره وي. دا په دې معنا چې هغې غوښتل سزا وویني تر څو جنت ته لاړه شي. د محمد صلی الله علیه وسلم حدیثونو کې یوه بیلګه هم نشته چې کوم کس د 4 شاهدانو په اساس وژل شوی وي. یوازې څو پیښې وي او هغوی ټوله په خپله خوښه د وژل کېدو غوښتنه کړې وه. دا په دې معنا ده چې حتی نن ورځ هم حتی په سعودي عربستان کې زه د داسې کومې پیښې په اړه نه پوهیږم چې یو څوک د زنا له امله وژل شوی وي د 4 شاهدانو د شتون له امله. مګر دا چې هغه سړی یا ښځه په خپله راشي او ووایي چې
چې ما زنا کړې ده ما ووژنئ. دا په دې معنا ده چې په عام محضر کې زنا مه کوئ. دا یوه لویه ګناه ده. دا یوه لویه یعنی کبیره ګناه ده. دا په اسلام کې لسمه لویه ګناه ده. مګر که تاسو زنا وکړئ دا ستاسو او د الله ترمنځ ده. ته بخښنه وغواړه بیا یې مه کوه، الله به تا وبخي. که بیا زنا وکړې بیا بخښنه وغواړه او توبه وباسه، الله به تا وبخي. لویه سزا یعنی اعدام یوازې په هغه صورت کې راځي چې ته دا کار په ښکاره یعنی عام محضر کې وکړې. او که چیرې 4 شاهدان وي چې شاهدي ورکړي دا په دې معنا ده چې ټولنه مه خرابوئ. که یې په پټه کوئ دا یوه ګناه ده، مه یې کوئ، مګر تاسو یې یوازې کوئ. نو په اسلام کې ټولې سزاګانې ځینې شرایط لري او الله جل جلاله فرمایي چې که تا د غره په اندازه هم ګناه کړې وي بخښنه وغواړه، الله به تا وبخي. نو په اسلام کې الله هغه خدای دی چې تر ټولو ډیر مهربان دی، تر ټولو ډیر رحم کوونکی او ډیر بخښونکی دی. هره ګناه چې دې کړې وي بخښنه وغواړه، الله به تا وبخي. خپل د ژوند طرز بدل کړه، سمه توبه وباسه او انشاءالله ته به جنت ته لاړ شې.